کرزی له بیکارۍ کډېږي، طالبان هم ورته کار نه دی ورکړی. د کرزي نورې بېوزلې ډکې خبرې په دې ویډیو کې راسره وګورئ. سلامونه لیدونکو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د بریټانیا له سنډي ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې د طالبانو پر اعلان کړي حکومت کې نایابي نیوکې کړي او ترې ناهیلي ښکاره کیږي. کرزي په دې مرکه کې ویلي دي چې افغانستان داسې حکومت ته اړتیا لري ښه خدمتونه وړاندې کړي، نړۍ سره اړیکې ښې وي او خلک له ویرې پرته پکې خوشحاله ژوند وکړي. د کرزي په خبره د دومې مقاومت جبهې او د طالبانو د مذاکراتو له پیلو ناهیلی شوی او هیله دی چې د طالبانو حکومت ټول ګډونه او ټولو ته د منلو وړ وګرځي. دغه پخوانی افغان ولسمشر چې کابل ته د طالبانو د راتګ سره د دوی نږدې ملاتړی ګڼل کېده زیاته کړې ده چې طالبانو ته مې د ښځو د زده کړو په دولت کې د دوی د مشارکت او دغه راز ملي بیرغ د ارزښت په اړه ټینګار وکړ. دوی ظاهراً سره ومنله خو عملاً دې موضوع ته پاملرنه نه ده کړې. کرزي ټینګار کړی چې د افغانستان دولت د باید ټولو قومونو ته هنداره وي او ټول پکې ځان وویني. د دې په وینا د طالبانو اعلان کړي سرپرست حکومت د ټولو قومونو نارینه او ښځینه مشارکت نه لري. طالبانو د کرزي څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. د دوی یو ویان قاري سید خوستي تېره شپه په یو ټلویزیوني بحث کې خپل یو امریکایي میشتې منتقد ته په خطاب کې ویل چې هېواد نه ولې وتښتېدې، راشه خدمت وکړه. له کرزي عبدالله څخه خو غټ مجرم نه یې چې ډارېږي او تښتېدلی یې. مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله. د کرزي د خبرو ته تاسو څه ویل غواړئ په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښاد آباد اوسئ.